د ټولنیزو شبکو پټ اړخونه. په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ د اړیکو او خبرو بڼه بشپړه بدله شوې ده. ټولنیزې شبکې چې یو وخت یوازې د ملګرو موندلو او ورځنیو حالاتو د شریکولو لپاره کارېدې، نن د سیاست، اقتصاد، فرهنګ، دین او حتی جګړې په ډګر کې د ستر ځواک په توګه راڅرګندې شوې دي. دا داسې یو وسیله ده چې د رڼا په څیر چټکه او د اور په څیر خپرېدونکې ده او په همدومره چټکۍ سره د زړونو او ذهنونو تر ژورو رسیږي. په مسلمانو ټولنو کې یې اغیزې لا ژورې دي. له یوې خوا د اسلامي ارزښتونو د خپرېدو وسیله ده او له بلې خوا د ایمان او اخلاقو د کمزوري کولو ستره او اسانه وسیله ده. نو دا مستند د ټولنیزو شبکو د پټو او ښکاره اغیزو یو ژور انځور وړاندې کوي. د سالم استعمال لارې، د فکر جګړې رښتینې څهرې، د اسلامي او ملي رسالت ادا کول، فرهنګي خوځښتونه او د تیرو 100 کلونو د تبلیغاتي جګړې افشا ده. څنګه کېدای شي چې یو موبایل د انسان د لاس په ګوتو کې د ولس د ازادۍ تر ټولو لویه وسله شي او یا د هویت د له منځه وړلو تر ټولو خطرناکه جګړه شي؟ په همدې اساس په دې ښیښه کې یوازې رڼا نه ځلیږي، د دې تر شا د نړۍ تر ټولو لوی ځواک پټ دی. یو وخت به جګړه په میدان کې کېدله، خو نن جګړه د انسان د لاس په ګوتو روانه ده. دا جګړه له همدې ځایه پیلېږي او په یوې تڼۍ کې ښودلو سره درېدلی هم شي، ځکه هر کلیک کېدای شي یو ژوند وژغوري او یا یې له منځه یوسي. سالم استعمال او مثبتې ګټې: که د خلکو نیت د خیر وي او د نیکو کارونو لپاره یې کاروي، نو ټولنیزه رسنۍ یې تر ټولو ښه ملګرې ده، او که د شر لپاره یې کاروي، نو ترې لوی او تباه کوونکی بل دښمن نشته، ځکه یو پوسټ کولی شي د یو انسان یا ټولنې د ژوند مسیر بدل او راتلونکی روښانه کړي. خو برعکس همداسې یو شر پارونکی پوسټ کولی شي د یو انسان کور، کلي، ټولنې او شخصیتونو د بربادۍ سبب هم شي. فکري جګړه او د ذهنونو یرغمل کول: په دې جګړه کې د تور، ټوپک، ټانک او نورو ژوند اخیستونکو وسلو غږ نه اوریدل کیږي، خو زړونه، ذهنونه او عقیدې پکې د تل لپاره زخمي کیږي، ځکه هر دروغجن خبر او راپور د یوې مرمۍ په څیر مخ ته ځي، خو هدف یې د انسان سینه نه ده، بلکې فکري تسخیر او یرغمل کولو لپاره یې هڅې کوي. په مسلمانو ټولنو کې مثبتې او منفي اغیزې: ټولنیزې رسنۍ هغه اسانه او ساده وسیله ده چې په یوه خوا کې یې د قرآن سپیڅلي او مبارک آیاتونه د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسیږي، اسلامي فکر خوروي، د مسلمانانو د یووالي او ښې همغږۍ لپاره د اړیکو رغښت کوي، خو په بل لوري کې د فساد، فکري جګړې او ذهنونو تسخیر کوي، او همدارنګه د بې حیایۍ سیلابونه ترې خپریږي. اسلامي، ملي او افغاني رسالت: که موږ خپلې اسلامي، ملي او اصلي افغاني کیسې ونه وایو، نړۍ ته یې ارزښت په ډاګه نه کړو او د پټولو هڅې یې وکړو، خو نور به یې خامخا په څه ځنډ او پوهېدو سره زموږ په ځای ولیکي او د خپلو دروغو ناولی رنګ به ورکړي. نو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو نسلونو ته د خپلو اتلانو نومونه ور وښایو او د هغوی د سرښندنو کیسې په کتابي او انځوریزه بڼه ور ورسوو، تر څو د پټ او ښکاره دښمن له شومو موخو خبر او له شره یې ځانونه په امن کړو. ځکه ټولنیزې رسنۍ کولی شي چې زموږ د هویت د ساتنې تر ټولو لویه دایره جوړه شي، خو که موږ یې د همدې لپاره وکاروو. فرهنګي خوځښت: موږ کولی شو له دې لارې خپل اصل افغاني فرهنګ، دود او دستور نړۍ ته ور وښایو، خپل مشایخ، دیني، علمي، ادبي او فرهنګي ستوري په خلکو وپیژنو او د نړۍ په نقشه کې یې د خپلو سیالانو په قطار کې ودروو، ځکه فرهنګ د یو هیواد او ټولنې د خلکو هغه ځواک دی چې ملتونه نه یوازې ژوندي ساتي، بلکې تلپاتې کوي هم. د 100 کلن اشغال، تبلیغاتي جګړه
او د حقیقت خپرول. 20 کاله زموږ د وطن د بېګناه خلکو د معصومو ساندو غږ د دروغو خبرونو او راپورونو په وریځو کې پټ او ورک شوی و، خو په ډیرو سختو او پیچلو حالاتو کې هم د سختو جګړو پر مهال د یو موبایل د کیمرې سترګه هیڅکله بنده نه شوه، ځکه زموږ غازیانو او د سنګر اتلانو د خپلو سرونو په بدل په سرو وینو لړلو لاسونو او ګوتو د نړۍ خلک د اشغال له ظلم او بربریت څخه د موبایل په یوې خیره کیمرې خبرول، حقیقتونو ته یې انعکاس ورکاوه او د دروغو پرده یې پورته کوله. دا ټول د هغو مجاهدو افغانانو له برکته و چې د مرګ په منځ کې یې فلم برداري کوله او د راغلو یرغلګرو کرغېړنه څهره یې نړۍ ته څرګندوله. ذهني روغتیا او ټولنیزې رسنۍ د ساعتونو ایره کول او خپل طلایي وخت له منځه وړل کیدای شي د انسان له ژونده ډیر کلونه او عمر یې وخوري، ځکه په دې نړۍ کې هر څه ښکلي ښکاري، وګړي یې ساده او اسانه بولي، خو ډیر خلک چې په دې دایره کې کاذب ژوند کوي له لویې او سترې ماتې سره مخ دي، ځکه دوی له مجازي نړۍ پرته نور هر څه بایللي او مخ پر زوال دي. نو ذهني روغتیا هغه بیه ده چې ډیری یې نه ویني تر څو چې ناوخته نه وي. اقتصادي فرصتونه او خطرونه د همدې وړوکي سکرین له لارې خلک د کور د څلورو دیوالونو د یوې وړې خونې له منځه نړیوال کاروبارونه پر مخ وړي، خو همدلته د درغلیو او بې باوریو جالونه هم غځېدلي دي. اسلامي اخلاق او ټولنیزې رسنۍ موږ باید وپوهیږو چې د اسلام سپېڅلی دین یوازې د عبادت طریقه نه ده راښودلې، بلکې د ژوند طریقه یې هم راښودلې. اخلاق هغه اصیله او زرکلنه وسله ده چې پر لمن د بدرنګۍ داغ نه پرېږدي او د ټکنالوژۍ تر ټولو تیزه مرمۍ یې هم نشي ماتولی. د راتلونکي ټکنالوژۍ اغیزې راتلونکی یوازې د رڼو سکرینونو نه دی، دا د مجازي نړۍ بشپړ یرغل دی. مصنوعي ځیرکتیا به د حقیقت او خیال ترمنځ کرښه ورو ورو ورکه کړي. که موږ نن د خپل لوري پریکړه ونه کړو نو سبا به د پریکړې حق له لاسه ورکړو. ټولنیزه رسنۍ یوازې یوه وسیله ده، خو دا چې د خیر یا شر لوری او لمنه ونیسي دا د کارکوونکي پورې اړه لري، ځکه دا به یا د کارکوونکي او ژوندي ولس تر ټولو لویه وسله شي او یا به تر ټولو لویه ماتې. نو ژوندی ملت دی دغې سترې جګړې ته نور هم چمتووالی ونیسي او خپلې ناکامۍ دی په لویو بریاوو بدلې کړي. ټولنیزې رسنۍ د انسان د ذهن، فکر او روح د جګړې په ډګر بدل شوي دي. دا وسلې چې د اړیکو، زده کړو او معلوماتو د شریکولو لپاره جوړې شوې وي، نن د فکرونو د بدلولو، د احساساتو د کنټرول او د ژوند د مسیر ټاکلو یوه پټه جګړه ګرځېدلې ده. موږ هره ورځ بې له دې چې پوه شو د لایکونو، فیډونو او ټرینډونو په لور کش کېږو، داسې چې د خپل فکر مالک پاتې کېدل ستونزمنېږي. هو، ټولنیزې رسنۍ د وسایلو په بڼه راځي، خو د هغوی تر ټولو لویه وسیله زموږ ذهن دی. دا موږ یو چې باید پریکړه وکړو د شبکو واک په لاس کې ولرو که خپل عقل او فکر په لاس کې ورکړو.